چې په څنګ مې کلک رو مای چا شرمیږه ما ټیټېږه د کوم وطن په ننګ جنګېږه میرا په هر شیرو تېرېږه په بېننګي مه روږغېږه موږ وزیر مور شوتر وتلیدینا وسرڅي ډېر قدرمان علي وزیر صاحب چې د توسې سره د خپلې خیالات اظهار وکړو ډېر قدرمان علي وزیر صاحب ته بلنه درکوه چې روشي د توسې سره د خپلې زرینې خیالات اظهار وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. په ټول ناوال زه د هر کمر ډیره زیاته شکریا د شمالي وزیرستان د تنظیم چې دغه دا پروګرام په یو ډیر منظم انداز باندې وکړ. مشر صاحب مشر منظور صاحب ورسره په سټیج باندې چې څومره د بهار نه د دغې سیمې کې ولمله دي د دغه یو جهان شکریا چې دا پروګرام په ډېره منظمه طریقه ته دی د خپله د اطلاق حاضري وکړله. نن دغه ورځ تقریبا چې دا 20 سره په پنډي مو اندازه داسې دو چې په دا باندې هغه شهیدون د تقریبا ولا ټول کړي وي او میش ورته د په کمره کې کښېنولي وي د تشدد نه بعد هغه څو شپږ وته لاس کسون وي او په نه بعد بیا د میش د خپل ځان سره بوتللی خو هغه شهیدون هم استغاثه که په روډ باندې ایښوي یا د روډي په څنګ باندې ایښوي یا هغه زخمیون چې دی د فریودي نه کړل او دغ دی په موقع باندې سهولتي نه نه وي ورسره. نن شمالي وزیرستان یا د پښتنې سیمه خو بالخصوص شمالي وزیرستان بیا د داسې حالات سره مخامخ دی چې زه دا ویایم چې هر کس چې د کوره ووځي د مور یې زړه ختلی وي د ودۍ یې زړه ختلی وي د خویندې یې زړه ختلی وي ولې چې تقریبا داسې ریز نه پیښیږي چې 3 4 5 د شپې لاسې پر په دغه ټارګټ کړي بام دماکه یا مشتر کیږي نه. نن هم شمالي وزیرستان د ډېرې سختې خبرې سره مخامخ دی. د دغه شهیدون دغه ریځ د دغه شهیدون واقعي دي چې دا شهیدون په دغه وخت کې کیدای شي د هغه درجه نه وي ملو شوي د کوم د طرفه وینې چې کوم دلته په مسلک شي یا په حالت جنگ شدی د شهیدون چې کوم فرایض دي د شهیدون چې کوم عقیدت دی د شهیدون چې کوم احترام دی هغه احترام په هغه انداز باندې نه وي لمانځلی شوی. خو زه بیا دا کوم ته چې په داسې مشکل حالات کښې دې د سره جمع شوي دي د شهیدون دغه ریځ لمانځي د شهیدون کورنۍ ارڅي هغه په دا مجلسینه کښې د دې د احترام په مجلسینه کښې شرکت کوو. نن ملګري دا وایو دا وساتئ چې فوج د پاکستان فوج په دا وطن باندې چې کومه د ظلم لار اختیار کړی دو د دغه وسایل دا د نانی محمد خیل د کرومایډ د سرې زارې یا کومه د ګیس کمپنۍ دي یا نور وسایل دي دا مرګینه صرف خالي دغه جرنلونه د ګاټې د پوره کیږي. دغه خوف صرف خالي د هغه دولت د حاصلولو د پوره دی کو. نن نشتوس په دا نه پیږي چې په دا غرینه کښې څه دي په دا میدانونه کښې څه دي
خو دغه سروې کړي دي دې ته پته لګي چې په دغه ډېر شیان موجود دي. نن د انسان دومره بې قدري دو چې طالب یوره در خبره کو چې دا د امریکې ایجنټ دی، دا د اسرائیل ایجنټ دی او دا د انډیا ایجنټ دی. بله ته هغه طالب در بندروالی جرګې او مرکې ورسره کو چې دا هغه د تو زیای ورور دی. په دا شمالي وزیرستان کښې داسې واقع شوي دي چې کله پښتنه نه کړې ده چې ماړې د څو پوستې وروړل کور ورته ویلي دي چې اتیا پوستې مروړي دي اوم شي که نوم وشي. بیا چې کله هغه بللی دی چې تو پرین طالبون ته ماړې ورکړې دو دا هیله دوله یې ورسره کړې وي ده ورته وي چې پوستې ده ګڼلې وي اتیا وي. بیا داسې واقعات ښه شوي دي چې ډېرې د کور ورستړی کړی دی. ورته ویلي دي چې ماړې وروړه ده ورته وي چې ساړه چې نن تو ته ماړې درکړه سبو مې طالب نه پرېږدي طالب مې ستړیا وي. خو سره ستړي کړي دي چې اخري ته یې ورته وي چې یو یې ټماټر ته پوښه کدو خامخا رسکوي. پاسه په دغه کاسون چې یو کاس چیرې نظر پرې لګېدلی دی د دغه یوه سړي ګوته کاټ وه. چې ګوته یې کاټ وه سبو یې وغوښته ده ورته ویل چې تو پرین طالبون ته ماړې ورکړې دو. ډېر یې هیله دوله ورته وکړه چې مو ماړې نه دو ورکړې سړی خو خیال یې ستړی کړه ورته ویل چې نښاني دا وي چې ټماټر یو یې درته خوړلي دي. خو چې کله ده دا سړی ولیده چې دا خو هغه سړی دی چې ورته غلی په نبض یې ورته چې ای مو ټماټر یو یې ورکړي دي خو ته وې ورسره ته پکښې غلی وې. ستی ورته ویلي وي چې دا خبره پټه کړه چې خلک ته پته نه ولګي. میش طالب ته دا وایي چې ته خو دا وایي چې زه مخالف یم زه په جنګ کښې یې ورسره دا څو کسونه دي چې دا پوستې دې هم ګڼي دا شاید یې هم ورپوښ کړی دی او د ګوتې پرې کوونکي کسونه چې سبو په کیله کښې نوست وي او د شپې د تو په کار تحریک شوي یا په دغه چې کوم تنظیم دی دی په دغه شوي. میش دا وایي د دغې نه دا نتیجه اخذ کېږي چې دغه ټول سره ګډ دي ټوله یوه خبره ده. نن امریکا ته او پاکستان ته هغه چارې په دا خوره بلې کېږي چې دغه دی ډایرکټ نشي کړلی و اینډایرکټ ورته کېږي د دغه دی و ګټه تدریمي د دغه دی و فایده تدریمي. ملګري دا یوه خبره یو دا وساتئ چې میش دا ورته وایي چې که ته حقیقتا دا خوره ازادول غواړې بیا فوجي په دا وطن کښې شته فوجي مړ کړه. پولیس غریب خو دا دی ښه کړه چې یو خو نکري دو هغه غریب خو د دغه خورې بچی دی خامخورې ذکر ګټي. ملګري میشو دا شی واضح کوي لکه څرنګه په شروع کښې چې ویلي وي چې هر څوک چې ظلم کو خلاف وي هغه د طالب په شکل کښې وي هغه د فوجي په شکل کښې وي هغه د جاسوس په شکل کښې وي هغه د غدار په شکل کښې وي میژو ورته ډارېږي او د یو مخالفت کوي. نن همدغه خوره که تاسې سوچ پرې وکئ بیا مزید ځورېږي. نن دغه شهیدون دي چې دلته یې دا د دې د غریز منځله کېږي. الله په فضل سره دې د شهادتونه ورکړل ځانونه څوک زخمیون وي څوک قیدیون وي خو دا وطن ته یې راحت هر وړ. پان آباد موقعیت سره داسې واقعاتو ډېر نه وي شوي په دا خوره باندې چې د دغه خلک او د دغه دوی مدنیات یې په قسم نه کړه لوټ لکه میش چې دی فوجون موجود وي په ګاډي کښې دی د سره کرومایډ هغه کوڼې موجود وي چې میش په مقابل یې ونیول خو داسې به هم نه وي کړي. دا د دغه شهیدونه د دغه قربانۍ او د دغه زخمیونه د دغه کوم برکت دی. میش دا وایي چې د دغه شهیدونه ریځ وایي باورز په داسې ریاست او په داسې ملک کې منل کېږي چې دا ریځ قومي ریځ وي
په دا رزمونو چوټي وي د دې د خاندانونو او بچو ته تمغیر کړل کېږي او دا د دې د پلارین او په داسې نامینه باندې یادېږي لکه نن چې حاجي صاحب دی حاجي میرزعلي خان دی ملا پیوندار دی یا نور داسې مشرون دي یا شهیدون دي چې هغه د انګریز سره جنګ کړی و دا جنګ د انګریز د بچي سره دی په شکل د انګریز دی خدای بچای دی وینئ چې دا ستر کړی تربیت کړی او د هغه فوج نه راغونډی چې انګریز جوړ کړی دی په دا کې شهید سره هم نشته نو میش کوشش دا کی زه ډېر ټیم نه وخوړه میش کوشش دا کی چې خپل کوم منظم کی خپل کوم تایوانیان ورکی خپل کوم په قومي اهداف باندې پوه کی خپل کوم چې د څو په کوم شکل کې د ریاست ایجنټ وي یا د امریکې ایجنټ وي په باندې خلک پوه کی نن نشته تکلیف یې چا نه دی نن نشته تکلیف د ورځې او د شپې نه دی ځنې په شپه کښې دي ځنې په ورځ کښې دي ځنې په شپه کښې دي ځنې په ورځ کښې دي نو انشاءالله تعالی دغه تحریکو تاسو ته هغه ګټې وړي قومي ګټو وړي د ازادۍ ګټو درته وړي د خپلواکۍ ګټو درته وړي او د میز د توس دغه قربانۍ دا د وینې تیاول دغه ځورول دا په غیر د مقصده نه دي داسې رجوع په دا وطن باندې داسې رجوع په دا وطن باندې چې دا وطن کښې اپریشنونه وشول په دا وطن کښې خلک وځورول مړ یې کړل نن شکر دی وي چې داسې رجې دي چې جلسې پرې کېږي مزاحمت پرې کېږي خلک ولا غونډېږي او د دغه ریاست او د امریکې د غلام ریاست په دا باندې بیانیه جاري کېږي نو زه د دوی ټولو ډېره شکریه درته ادا کوم مشر خپلې خبرې درته وکړو خو دا وایو دا وسوتئ چې د نیش ګټه په خپل سوچ کښې دو خپل سوچ چې څه پره نه وکړي نه د عربي په سوچ کښې شته نه د امریکاني په سوچ کښې شته نه د بل پاکستاني په سوچ کښې شته خپل سوچ او ورته وایي په پښتو کښې چې خپله خوره خپل اختیار چې په دا کرومایډ او په دا غرینه او په دا ګیس ته خپل اختیار وای نو ته بجلی ته محتاج وای نو ته ګیس ته محتاج وای نو نکالې ته محتاج وای نو د هغې ګټې ته محتاج وای نو د ملګري زه د توسې ټولې ډله دوی ته شکریه ادا کوم بیا د شهیدونو د زخمیونو بیا د دغه قوم چې په عرض باندې ډېر تکلیف برداشت کړ په انابادي تکلیف برداشت کړ چې په دې پسې غاټ غاټه مشرین واسطه چې کورونه مړنګوي خو دې د استقامت ورته ودرېدل انشاءالله تعالی دغه د زړه غوسه دا د ظلم دوی وارث په ده باندې وخیږي داسې به وخیږي لکه څرنګه په بنګال کښې داسې به وخیږي لکه څرنګه چې په نور وطني نقشې د دې د سره وشول زه د توسې ډېره شکریه ادا کوم مننه مهرباني